بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالحجې میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې 21مه نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات په روزنک سیمه کې د افغانستان او ایرانی چارواکو په حضور کې د هرات خاف ریل پټلۍ پرانیست غونډه. د هرات صنعتي ښارګوټي څخه د افغانستان د اسلامي امارت د ویان لیدنه. د هرات د پوهنې ریاست د فتح او استقلال کپ فوټبال سیالیو پایلوبه ترسره کېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. د هرات خاف ریل پټلۍ د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار، د افغانستان ریل پټلۍ لوی رئیس بخت الرحمن شرافت، د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد، د ایران خراسان رضوي مشهد والی یعقوب نظري او د اسلامي امارت او ایرانی چارواکو په شتون کې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د افغانستان ریل پټلۍ لوی رئیس بخت الرحمن شرافت دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ودې لپاره مهم یاد کړ او زیات یې کړه چې ډیر ژر به افغانستان د دغه پټلۍ له لارې د چابهار بندر او د هغه له لارې به د هند سره ونښلول سي. د افغانستان د اورګاډي اداره تصمیم لري، اراده لري او حکومت موږ ته بودیجه راکړې ده. د دې نه وړاندې کوم 340 کیلومتره موږ کومه بله نقطه لرو، کوم بل سیکشن لرو. ډېر ژر به همدغه سیکشن هم شروع کیږي او تاسو به دې شاهد یاست. پر دې سیکشن به د هرات په خوا باندې موږ کار شروع کوو او ډېر ژر به انشاءالله موږ خپل ملټي موډل هب چې هغه د ایران د صنعتي ښارګوټي سره وړاندې زموږ آخري هدف دی د خاف هرات د پروژې، موږ به هلته رسیږو. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د دغه ریل پټلۍ پیل یو مادي اقدام نه بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عملي کارونو پیل دی. د اسلامي امارت ویان زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان کې سوله راغلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ وخت را رسیدلی دی. ما از برادران ما جمهوری اسلامی ایران، از رهبری جمهوری محترم اسلامی ایران قدردانی میکنیم و اقدامشان را که با ما در این راستا همکار هستند نیت خوب، اخلاص و دیانت میشماریم. بلخوا هم د ایران خراسان رضوي مشهد والی د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره وویل چې د دغه پټلۍ پیل کولی سي د ختیځې او لویدیځې اسیا ترمنځ د نښلولو پل وسي. هغه همداره زیاته کړه چې د ایران اسلامی جمهوریت د اسلامی امارت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ما در بخشای اقتصادی، در بخشای زیرساختی، در مسائل فرهنگی، در انرژی، آب و همه موضوعاتی که می توانیم از امکانات همدیگر استفاده بکنیم به نفع دو ملت خواهد بود. په همدې حال کې د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار وویل چې د هرات خاف ریل پټلۍ د افغانستان او ایران دوو ملتونو ترمنځ د ټینګې ملګرتیا ښکارندویي کوي او سیمه اداره به د دغه کرښې ساتلو برخه کې د هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. ملت هرات ملکی، اداری و نظامی همه در راه دفاع و حراست از این خط آهنی که با بهای بسیار گران کشیده شده و در واقع لینی می باشد که محبت، اخلاص و برادری دو ملت را به هم ارتباط میده، اداره محلی هرات و مردم هرات به عنوان یک وجیبه شرعی و یک وظیفه ملی از این خط آهن دفاع کرده و او را برای دیده خود حفظ خواهند کرد.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات خاف ریل پټلۍ کرښه افغانستان به له اروپا سره ونښلوي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د هرات صنعتي ښارګوټي د لیدنې په ترڅ کې په دغه صنعتي پارک کې د پانګونې د ودې په برخه کې د حکومت جدي ژمنه اعلان کړه. ښاغلی مجاهد په دغه ښارګوټي کې د تولید بهیر ښه بیان کړی او وایي چې د سوداګرو ځینې غوښتنو ته هم پاملرنه کیږي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د افغانستان د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د هرات په صنعتي ښارګوټي کې له لسګونو کارخونو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې ښاغلی مجاهد په دغه صنعتي پارک کې د تولید بهیر په ښه توګه بیان کړ او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو او صنعتکارانو ملاتړ ته پوره ژمن دی. با تمام قوت کار میکنیم. اول اینکه باید شهرک کاملا اسفالت ریزی شوه و پخته شوه سرکای ما که از گرد و از خاک و جلوگیری شود، چون مواد خوراکی اینجا داریم تولید میشه، ادویه تولید میشه، بسیار با پاکی محیط ضرورت داره. با سرکا جور کردن سرکا و ساخت سرکا یک عنصر مهم از این راستا. دوم همچنان کانالیزاسیون اینجا پاسخگو نیست، باید کانالیزاسیون از اینجا درست شوه، آب از اینجا پوره شوه، از لحاظ محیط زیست محیط پاک باشه. از برق هم ما وعده میسپاریم که از کشور ترکمنستان فعلا لاین که دوانده شده تا اینجا میرسه انشالله تکافؤ خواهد کرد و تلاش وزارت انرژی و آب همی است که برق ما برای صنعتکارای ما 24 ساعته شود در تمام افغانستان. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یو شمېر پانګوال د صنعتکارانو څخه د اسلامي امارت د رهبرۍ د پاملرنې د هرکلي په ترڅ کې وایي چې د پانګونې د پراخولو او د هیواد د اقتصاد د ودې په برخه کې په خپل ټول توان کار کوي. خوشبختانه ما تقریبا در شرک صنعتی هرات حدود 40 سکتور فعالیت داریم، در 40 سکتور که خوشبختانه میتونم صراحت بگم که در حد چند سکتور ما در حد خودکفایی رسیدیم. الحمدلله نیاز ما نداریم که کالای مشابه از بیرون از کشور وارد افغانستان شود. باید وویل سي چې دغه شمېر پانګوالو بیا هم د اسلامي امارت له لوري د یو شمېر اسانتیاوو د برابرولو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې اوس په هیواد کې د امنیت د تامین له امله په ارامه توګه خپل کارونه سرته رسوي. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د افغانستان ریل پټلۍ ادارې لوی رئیس مولوي بختالرحمن شرافت پښتون کې د خراسان رضوي مشهد والی اقتصادي مرستیال ابوالفضل چمندي او د ایران د سړک او ښار جوړونې وزیر ځانګړی استازي میر شفیع سره لیدنه وکړه. په پیل کې ښاغلی چمندي په دغه لیدنې کې د هرات خاف ریل پټلۍ پیل څخه هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې اوس مهال افغانستان کې امنیت ټینګ سوی او دوی چمتو د اقتصادي څانګو کې د افغانستان اسلامي امارت سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ایران ښار او سړک جوړولو د وزیر ځانګړی استازي ډاډ ورکړ چې دوی چمتو دي ترڅو د هرات سړکونو جوړولو برخه کې د دغه ولایت ټولګټو ریاست سره همکاري وکړي. بلخوا هم د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار ډاډ ورکړ چې اوس مهال افغانستان کې امنیت ټینګ سوی او اسلامي امارت د افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو همکاریو لپاره د مناسبې زمینې برابرولو ته ژمن دی. په همدې حال کې د افغانستان ریل پټلۍ ادارې لوی رئیس وویل چې د هرات خاف ریل پټلۍ د افغانستان سربیره د ایران لپاره د اهمیت وړ دی ځکه ایران کولی سي د دغه خط له لارې د ختیځ اسیا سره ونښلول سي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات خاف ریل پټلۍ په پرانیستو سره به د سوداګرو سوداګریزو توکو صادراتو او وارداتو برخه کې اسانتیاوې رامنځته سي. د هرات خاف ریل پټلۍ د پراختیا په موخه د افغانستان ریل پټلۍ ادارې لوی رئیس مولوي بختالرحمن شرافت د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي عبدالقیوم روحانی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت استازي د اقتصاد وزارت استازي او د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس مولوي احمد الله وثیق پښتون کې د ایران د ولسمشر مرستیال استازي د لار او ښار جوړولو وزیر ځانګړی استازي او دغه هیواد د ریل پټلۍ کنسورسیوم رئیس څخه جوړ پلاوي سره هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغه وکړې پر بنسټ په پام کې ده د هرات خاف ریل پټلۍ د ایران لخوا پراختیا ومومي.
د ایرانی پلاوي په خبره دوی چمتو دي چې په زیربنایي چارو او په ځانګړې توګه د ریل خطونو برخه کې پانګونه وکړي ترڅو افغانستان د دغه کرښو له لارې د اروپا سره ونښلول سي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا یو تن د نشه یي توکو د پلور په تور ونیول سو. د هرات امنیه قومندانۍ د 8مې امنیتي حوزې منصوبینو د پلټنې په ترڅ کې یو تن د نشه یي توکو سره یو ځای د پلور په تړاو د یادې حوزې له سیمو څخه نیولی دی. له دغه کس څخه یو اندازه نشه یي توکي ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. همداراز د دغه کس دوسیه بشپړه عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوې ده. د هرات د پوهنې ریاست د فتح او استقلال کپ فوټبال سیالیو پایلوبې ترسره سوې. د الفتح او استقلال کپ د فوټبال سیالۍ د کابل ښار د ښوونیزو ښوونځیو د 10 ټیمونو ترمنځ چې د اسلامي امارت د بریا په مناسبت ترسره شوي چې د دې سیالیو پایلوبه د حاجي عبدالظاهر بشیري خصوصي تعلیمي مؤسسې او لیسې سلطان ترمنځ د هرات د پوهنې د رئیس په حضور ترسره سوه. د دغه کپ د پای په مراسمو کې د هرات د پوهنې رئیس د دغه ورزشي پروګرام له مسؤلینو څخه د مننې په ترڅ کې سپورټونه د زده کوونکو د ذهني او جسمي روغتیا لپاره مهم او اړین وبلل او له اسلامي ارزښتونو سره سم د دا ډول ورزشي پروګرامونو پر دوام یې ټینګار وکړ. اوس هم ستاسو پام راړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. پنجشنبه هرات ښار نیمه وریځ الواره درجه 19 تیتای 25، غوریان وریځ الواره درجه 40 تیتای 22، کراخ وریځ الواره درجه 18 تیتای 22 او پشتون زرغان لمر الواره درجه 18 تیتای 24. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات په روزنک سیمه کې د افغانستان او ایرانی چارواکو په حضور کې د هرات خاف ریل پټلۍ پرانیست غونډه. د هرات صنعتي ښارګوټی څخه د افغانستان د اسلامي امارت د ویان لیدنه. د هرات د پوهنې ریاست د فتح او استقلال کپ فوټبال سیالیو پایلوبه ترسره کېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پورې چشم ته لاس سپارم.